یوه مور د خپل ناروغ زوی د کټ خواته ناسته وه او ژړل یې. ملایکه راښکته شوه، مخ یې د مور خواته کړ او ورته ویې ویل: ای مورې، زه د الله جل جلاله لخوا راغلی یم. هغه جل جلاله پر تا رحمت کړی چې ستا یوه هیله پوره کړم. ووایه له هغه نه څه غواړې؟ مور ملایکې ته مخ کړ او ورته ویې ویل: له الله جل جلاله څخه غواړم چې زما زوی ته شفا ورکړي. ملایکې وویل: پښیمانه کېږي خو به نه؟ مور ځواب ورکړ: نه. ملایکې وویل: اوس دې زوی روغ شو، خو ته کولی شو چې د خپلو ړندو سترګو د لید غوښتنه دې کړې وای. مور مسکی شوه او ورته ویې ویل: ته یې نشې احساسولی. کلونه تېر شول، زوی ستر او بریالی انسان ورڅخه جوړ شو او مور به هم د زوی بریالیتوبونه په مینه ونمانځل. زوی واده وکړ او له خپلې مېرمنې سره یې ډېره مینه درلوده. یوه ورځ زوی مخ مور ته ورواړولو او ورته یې وویل: مورې، نشم کولی څنګه یې درته ووایم، خو اصلي ستونزه دا ده چې زما مېرمن له تا سره یو ځای ژوند نشي تېرولی. غواړم تا ته یو ځان د کور پیدا کړم تر څو ته هلته جلا ژوند وکړې. مور زوی ته مخ ورواړولو او ورته ویې ویل: نه زویه، زه د پخو عمر خلکو ځای ته ځم او له خپلو همزولو سره ژوند کوم او هوسا به یم. مور له کور څخه بهر شوه، یوازې کېناستله او پر ژړا بوخته شوه. ملایکې بیا راښکته شوه او مور ته یې وویل: ودرېدل چې ستا زوی له تا سره څه وکړه؟ اوس پښیمانه شوې یې؟ غواړې ورته ښېرا وکړې؟ مور وویل: نه پښیمانه یم او نه هم ښېرا ورته کوم. ته څه پوهېږې؟ ملایکې وویل: بیا هم د الله جل جلاله رحمت په تا شوی او کولی شي هیله وکړې. اوس ووایه، پوهېږم چې له الله جل جلاله څخه د خپلو سترګو لید غواړې، صحیح ده؟ مور په ډاډ سره وویل: نه. ملایکې په ډېره حیرانتیا سره وویل: نو څه؟ مور ځواب ورکړ: له الله جل جلاله څخه غواړم ننګور مې ښه او زړه سوانده ښځه وي او وکولی شي چې زما زوی بختور کړي، ځکه زه نوره هلته نه یم چې له خپل زوی څخه څارنه وکړم. د ملایکو له سترګو اوښکې روانې شوې او د اوښکو 2 څاڅکي د مور په سترګو کې ورتوی شول او سترګو یې دید پیدا کړ. کله چې ملایکې د مور اوښکې ولیدلې، ورڅخه ویې پوښتل: ملایکې هم ژړا کوي؟ ملایکې وویل: هو، خو یوازې هغه وخت اوښکې تویوي او ژاړي چې کله الله جل جلاله وژاړي. مور پوښتنه وکړه: الله جل جلاله هم ژړا کوي؟ ملایکې ځواب ورکړ: الله جل جلاله همدا شیبه په لیوالتیا د خپل خلقت چې نوم یې مور ده ژاړي، یعنی چې مور ژاړي الله تعالی هم ژاړي. هیڅوک او هیڅ شی نشي کولی له مور سره پرتله کړي. ګرانو مسلمانانو ورونو، د ثواب په نیت د نور ملګرو سره شریکه کړئ. د دې کیسې په اورېدو سره به ډېرو مسلمانانو ته د زړه سکون پیدا شي. یوه غوښتنه: که د کیسه مو تر پایه پورې اورېدلې وي نو لطفاً کمنټ کې راته ولیکئ چې پوره واورېدل شوه. د توجه څخه مو نړۍ مننه.